جاسوس نه یم بالله جاسوس نه یم ما ځان سبوزه ما باندې رحم وکړه. یو افغانه د افغانستان د کندوز نه سره د خپلو دوه ورونو د پښتونخوا مردان ښار ته کوچ کی. मैं शहर कंदूज अफगानिस्तान से अपने खानदान के साथ मर्दान में महाजर बनकर आया. तुम लोग भी मंगनी ऐसे करते हो؟ هو موږ همداسې کوو. هلته دې ته کوچتن وو. دلته به یو 50 کلن پنجابي پسې نښلي چې زما سره به واده کوي. دغه افغان وایي چې زما لیور زما سره واده کول غواړي خو زه د هغې سره واده نه کوم ځکه چې هغه ډېر زیات ظالم دی او چې شي که نه شي همته زما سره واده کوي. वो आपके अलावा किसी से निकाह करने को राजी नहीं. په دې ډرامه کې د افغانانو څومره بې عزتي شوې ده؟ آیا دا د افغانستان په څېر ریښخند دی، د افغانانو د کلتور په څېر ریښخند دی او که یوازې یو فکشن؟ السلام علیکم، هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ. که ما نه پېژنئ زما نوم عزیز الله کاروان دی. زه یو افغان لیکوال او خبریال یم. کابلي پلاو ډرامه پیل کېږي د کابلي پلاو د پخولو د صحنې نه. دا جینۍ پلاو پخوي او د هغې ورور یې بیا بهر په بازار کې خرڅوي. دویمه صحنه کې په جومات کې تبلیغي ډله ښایي چې د تبلیغ لپاره راغلي دي، په جومات کې میشته دي. په دغې ډله کې د ډرامې مین کرکټر یا مرکزي کردار کوم چې پکې حاجي مشتاق نومیږي هغه هم په تبلیغ باندې مردان ښار ته راغلی دی. په دغه صحنه کې د جینۍ ورور عبدالله پاسیږي او په جومات کې اعلان کوي چې زما سره زما یو خور د کندوز نه راغلی کومه چې کونډه ده او زه غواړم چې د دې کونډې خور واده د چا سره وکړم ځکه چې زه د هغې ساتلو نه عاجز یم. मेरे साथ एक बेवा बहन भी है. उसका शौहर बम धमाके में शहीद हो गया था और उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा खुदा आगे बढ़कर हमारी इस जिम्मेवारी को इज्जत से पूरा करने में मदद फरमाए. حاجي صاحب چې روزانه د عبدالله د کابلي پلاو په خوړلو باندې عادت یو ورځ راشي وګوري چې عبدالله پلاو نه دی راویستی او هغه نږدې ځای کې ناست وي، حاجي هغه له آواز ورکړي. की होया सवेरे सवेरे ही विक गया. आज नागा किया है जी साहब. عبدالله حاجي صاحب ته د پلاو د نه پخولو وجه د هغه د مور بیماري یاده کړي. په خبرو کې حاجي مشتاق د هغه نه د هغې د خور پوښتنه وکړي چې ایا ستا د خور دپاره کومه رشته پیدا شوه او په همدې طرز کې هغې سره د افغانانو د یو ناخوښې کلتور ولور په اړه هم خبره وکړي. حاجي مشتاق ورته وایي چې ما هم خپلې 2 خویندې واده کړي دي خو د چا نه مې پیسې اخیستې نه دي. که ته هم داسې وکړې د چا نه پیسې ونه غواړې نو ښایي ستا د خور سره واده کول د ډېر خلک چمتو شي. عبدالله ورته وایي چې حاجي صاحب زه هم پوهېږم چې په خور لور پیسې اخیستل ګناه ده بلکې دا زما د غیرت خلاف هم ده. حاجي مشتاق د عبدالله نه د هغه د مجبورۍ پوښتنه وکړي چې داسې کومه مجبوري ده د کومې له وجې چې ته په خپلې خور پیسې اخیستلو ته مجبور یې. दोस्तों के साथ शिकार पे गया था. पहले ना हमारा इलाका गुलजार था, अब कदम कदम पे दुश्मन ने मौत कश्त की. बारूदी सुरंग जानता है आप. د دې نه وروسته حاجي مشتاق ورځي د خپل یو قرضدار نه 2 لک روپۍ راخلي او هغه عبدالله ته ورکوي. ډېره مهرباني. हम आपका एहसान मंद रहेगा सारी जिंदगी. حاجي مشتاق دلته عبدالله باندې ټینګار کوي چې ستا خور له دې وروسته ستاسې په کور کې زما امانت دی. په ډرامه کې وروسته داسې ښایي چې دا خبره حاجي مشتاق د دې لپاره کړې وه چې دی خپله خور بل چاته ورنه کړي او خور یې د ورور لپاره قرباني نه شي. ये खैरात नहीं है अब्दुल्ला, वो खातून अब तुम्हारे घर में मेरी अमानत है. حاجي مشتاق ته د کور نه د هغه د ورېرې زنګ راشي. ورېری ټینګار کوي چې د هغې کوژدنه ده خو که تره یې ورنه شي نو هېڅکله به هم د کوژدنې ګوتمه په لاس نه کړي. ओ मेरी माँ मेरी गल तो सुन ले. बस कह दिया ना मैंने, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं. حاجي مشتاق مجبوریږي او د خپل تبلیغي جومات سره خدای پاماني کوي تر څو د خپلې ورېرې د کوژدن دپاره کور ته لاړ شي. په دغه ځای کې عبدالله او د هغې خور د حاجي مشتاق مخه نیسي. आपका अमानत. حاجي مشتاق چې د بربینې سره د واده هېڅ اراده نه لرله نو هغه اوس عبدالله ته وایي چې ته خپله خور په خپل کور کې سنبال وساته، زه خپل کلي ته روان یم، زما د ورېرې واده دی. عبدالله پې ټینګار کوي چې نه نور یې د خور له ساتلو نه عاجز دی. عبدالله ورته وایي چې د کندوز نه د باربینې لیور را روان دی او دا یې د ساتلو نه عاجز دی، یعنې نشي کولی چې دا لیور نه یې بچ کړي. همدارنګه عبدالله ورته د هغه د لیور د
ظلم दास्तानونه پیل کوي. एक बीवी के हाथ में चाबुक पकड़ाता है, बोलता है दूसरे को मारो, खुद तमाशा करता है। जमस्तान की बर्फबारी में एक बीवी को इतना दफना दिया था उसने। دلته په ډرامه کې د ظلم ډېر عجیبه ډولونه ښودلي دي. عبدالله وایي چې د لیور 3 ودونه کړي دي. یوې ته چابک په لاس کې ورکي، بله ښځه پې وهي او دی ورته ناست چې د هغې د وهلو نه خوند اخلي. بیا وایي چې یوه ښځه یې په ژمي کې تر مرۍ پورې په واوره کې ښخه کړې وه، او بل پکې دا وایي چې په یوې ښځه باندې یوازې په دې خبره خپه ماته کړې وه چې د دې له اجازې پرته له کوره وتلې وه. حاجي مشتاق د ځان د خلاصولو لپاره باربینې لپاره بل هلک وټاکي. باربینې ته که ځمکه وي که اسمان، یوازې حاجي مشتاق ورته پکار دی. باربینه د دې هلک سره هم د واده نه انکار وکړي، شي که نه شي ماته حاجي مشتاق. माँ जान सा बोझा माँ बांधी रहम का. ये बोल रहे कि मुझ पर रहम करें, मैं गरीब आजिज और लाचार औरत हूँ. بالاخره چې حاجي مشتاق ته په پښو پریوزي نو حاجي مجبور شي او د دې جنۍ سره نکاح وکړي. आपका निकाह बावज़ हक महर 2 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त हाजी मुश्ताक वल्द हाजी मंजूर के साथ कबूल है. कबूल है. هلته په کور کې د حاجي مشتاق د ورېرې واده تیار دی او دلته یو 50 کلن حاجي د خپلې ځوانې ښځې سره چې د هغه د ورېرې نه هم کشره د کور ته ور روان دی. کله چې کور ته ورسي ټول د حاجي مشتاق نه راتاو وي. باربینه په دروازه کې په برقه کې ولاړه وي. کله چې د خلکو ورپام شي ټول پې ورمنډه کړي او وایي چې هله غله راغلی. دلته د دې کور غړي د باربینې نه چادري کش کړي او په اول ځل په ډرامه کې د باربینې شکل ښکاره شي. पत्थरों का जहां एक तरफ मेरे शीशे का. اولنی اپیسوډ په همدې ځای باندې ختمیږي. دا جنۍ څوک ده؟ حاجي مشتاق ولې د ځان سره راوستې ده؟ اوس به څه بانه کوي؟ حاجي مشتاق د دې لپاره چې په کور کې غوغا جوړه نه شي ټولو ته بانه کوي چې دا جنۍ د کار لپاره یعنی کام والی د دوی لپاره راوستې ده. 20,000 रुपये मवार, खाना पीना कपड़ा लत्ता हमारा, क्यों कयूं? ठीक है ना? نور به زه په دویم اپیسوډ باندې سر نه خوږم ځکه باربینه خوشحاله د خپل ورور ته تسلي ورکوي. ته ولې جاړې روره؟ ته زما طرف نه بالکل مطمئن شه ښه؟ د باران د یاد په خیر وي. باران په ډرامه کې د باربینې شهید شوی خاوند دی. دویم اپیسوډ تقریبا ټول په دې تیر شوی دی چې د کلي خلک په حاجي مشتاق او د هغې په کورنۍ تهمتونه لګوي. د حاجي مشتاق کورنۍ په جنۍ پسې بډې وهي چې هر څنګه چې وي دا جنۍ باید زمونږ کور پرېږدي تر دې چې په هغې د جاسوسۍ الزام ولګوي. جاسوس نه یم بالله جاسوس نه یم. دویم اپیسوډ همدلته ختمیږي او د دریم اپیسوډ په پیل کې حاجي مشتاق دې ته مجبوریږي چې کور پرېږدي. इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये इस घर से बाहर और इसके साथ साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा. حاجي مشتاق چې د یو 50 کلنۍ پورې واده نه دی کړی د دې نه معلومیږي چې تر اوسه پورې د خپل ټول مال حال خپله ځواني د خپلو ورونو او وریرونو لپاره قرباني کړې ده او د دې په مال دولت باندې ټولو ماضي چرچې کړي دي. نو حداقل دومره خو به ورته ګران وي چې په غوسه کې د کوره بهر پرېنږدي. चलो बारबीना نه نه مړه تر اوسه مو ولې د باربینې عزت نه کولی. اوس چې هر څنګه یې زه او باربینه به دا کور پرېږدو. चलो बारबीना. خو چې کله حاجي مشتاق د کوره وځي نو بل شړق را پرېوځي پولیس. دا پولیس د حاجي مشتاق د خپلې سیمې دی او چې د کال نه دی افسر شوی دی نو د خپلې علاقې د خلکو له تنګولو پرته یې بل کار نشته. لکه د حقیقي ژوند د پښتونخوا د ټولو پولیسو په څیر دغه پولیس افسر هم د افغانانو د پیوار کارت په اړه وایي حاجی صاحب اس کارت کی نه کوئی اهمیت نہیں. او بیا دا لانجه لکه د تل په څیر یو غټ افسر ته په رنګ کولو باندې ختمیږي. जी सर ठीक है सर. सब इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है, बच्चों में है. د دې نه وروسته د حاجي مشتاق ټوله کورنۍ د باربینې نه راضي شي. حاجي مشتاق هم باربینې ته تسلي ورکوي. مونږ خو جنګ لیدلی وي دا پټې پټې بڑا بڑا خبرونه مونږ ته هېڅ څه نشي کولی. راځئ اوس خو ټول خلک د باربینې په اوسېدو باندې راضي شو. خو دا آخر ده څوک
تر کومه باجی مشتاق دا خبره دوی نه پټوي. لیلا 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 ساشم لتا لیلا. عموما د دوی په کور کې باربینا د یو مزدوري په حیث ساتل کیږي، څوک چې د دوی خدمت کوي او تر اوسه چاته هم دا نه ده معلومه چې د دې سره حاجي مشتاق نکاح کړې ده، حتی تر دې پورې چې د دوی په کور کې ورپسې رشته راشي. नहीं बाजी, मैडम गजाला परबीना का रिश्ता लेने आई है अपने भाई के लिए. د ډرامې دریم قسمت په اخره کې ښایي چې باربینې چې د کوم ورور لپاره حاجي مشتاق سره واده کول د زړه ښه کړی و، هغه اوس ښه شوی دی او په خپلو پښو باندې ګرځېدی شي. ماشاءالله الله کل زمازان ماشاءالله. اوس پر راشو دې خبره ده چې په دې ډرامه کې د افغانانو کوم توهین شوی دی، ولې توهین شوی دی، او آیا دا توهین هم دی او که نه یوازې یو تخیل دی. تر ټولو لومړی باید موږ د ډرامې په مطلب باندې پوه شو. کله چې ډرامې سره حتی دا هم لیکل شوی وي چې دا د اصلي کیسو په بنیاد لیکل شوی دی یا ټرو ایونټس دي، یا کله کله ډرامو فلم سره لیکي چې بیسډ آن ا ټرو سټوري. نو چې کله ورسره دا لیکل شوي مطلب دا چې دا حقیقت دی او لیکوال یوازې راوي دی. خو کله دا نه لیکل شوي او یوازې د ډرامې یا فلم نوم لیکل شوی نو دا په دې معنا ده چې دغه فلم یا دا ډرامه یوازې او یوازې د یو لیکوال د تخیل زیږنده ده. خو لیکوال کله هم دومره آزاد نه وي چې هغه د یو چا د کلتور، رواج او عنعناتو بې حرمتي وکړي. که څه هم ښایي دا کم قانوني چلند ونه لري، خو بیا هم په اخلاقي توګه باندې دا د لیکوال د بدنامۍ او د هغې په خلاف د خلکو د غصې او احتجاج سبب کېدلی شي. په دې ډرامه کې 3 صحنې داسې وي کومې چې د افغاني کلتور دغه اصولو نه لږې ښکته دي. د ټول اول دا چې هیڅ یو افغان به هم په جومات کې د دې لپاره اعلان ونه کړي چې زما خور سره د څوک واده وکړي. دویمه صحنه دا چې کله د حاجي مشتاق کور ته باربینه ورځي او هغوی پې د غلې شک کوي. آیا په چادرۍ کې ګرځېدلې جینکۍ ټولې غلې دي؟ د پښتونخوا ټول پښتانه او د افغانستان ټول پښتانه نږدې 90 سلنه یې چادري اغوندي. آیا دا ټولې غلې دي چې په پنجاب کې د چادري والا ښځې باندې د غلې شک ښودل شوی؟ همدارنګه یوه بله صحنه کوم کې چې د باربینې د لیور د ظلم کیسه کوي. دلته داسې بریښي چې دا ټول پښتانه ټارګټ کوي چې دوی د تشدد خلک دي یا دوی په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر کوي. خو د ظلم داسې ډولونه چې هغه فکر نه لري، یا مثلا یو ښځې ته چابک ورکول چې بله پې وهي ورته ورته ناست، یا مثلا ښځه په واوره کې ښخول یا خپې لاسونه پې ماتول. دلته دا صحنه بل رقم هم کېدای شوه چې ویلی وی زه لیور سره ولې واده نه کوم. د دې ولې دلیل نور هم جوړېدی شو، نه دا چې د ظلم ډېر عجیب و غریب ډولونه یې پکې لیکلي دي. نو په دې ټولو 3 اپیسوډ کې یوازې دا 3 صحنې داسې وي کومې چې بل رقم لیکل کېدلی شوي، کومې چې د دې نه لږې ښې لیکل کېدلی شوي. ځکه دغه 3 صحنې داسې دي چې کوم پښتون یې هم ګورم یو رقم آر او ننګ ورته ودرېږي چې ولې باید داسې ویل شوی، ولې باید داسې شوی. د دې نه علاوه زه د ډرامې کوم لیکوال چې د معراج صاحب یا چې څوک ډایرکټران رایټران دي، څوک جوړونکي دي، واقعا د ستایلو وړ خلک دي. ځکه چې د ډرامې که تاسو ویډیوګرافي وګورئ، که ایډیټ یې وګورئ، که د قصې تسلسل یې وګورئ، که د کیسې لیکل یې وګورئ، ټول یو د بل نه عالي دي. په ډرامه کې پښتنو روایاتو ته، د باربینې جامو ته، د هغې خبرو ته، د هغې اخلاقیاتو ته، د هغې د اوسېدلو طرز ته، ټولو ته ښه پوره پام شوی دی. د افغاني کلتور مطابق، د دود، دستور، رواج، عنعناتو مطابق هر څه جوړ شوي دي. یعنې داسې یو صحنه پکې نشته په کوم کې چې یو افغان یا یو پښتون هغه خپله بېعزتي وګڼي. بغیر د دغه 3 صحنو چې ما یاد کړل، که څه دا هم بېعزتي نه، دا فکشن دی، دته موږ توهین نشو ویلی. خو دا صحنې د دې نه ښه لیکل کېدلی شوې، د دې نه بدلې لیکل کېدلی شوې، په کومه به چې هېڅ شکایت هم نه وی شوی. ډرامه تر اوسه پورې چې زه دا ویډیو جوړوم او ایډیټ کوم 3 اپیسوډ ریلیز شوي دي. د دې نه وروسته به هم ګورو او دې ډرامه باندې به وخت په وخت خبرې کوم چې داسې نورې کومې صحنې پکې نه دي کوم کې چې د افغانانو بې حرمتي شوي یا داسې مسلې پکې راوستل شوي کومې چې ننګینې وي. د دې تر څنګ باید یادونه وکړم چې که چېرې موږ پښتو فلمونه یا پښتو ډرامې وګورو نو هغې کې هم د افغانیت، پښتونولۍ داسې خاص خیال نه ساتل شوی څومره چې په دې کې ساتل شوی دی. یعنې ښه کارونه باید وستایل شي او د بدو کارونو باید غندنه وشي یا حد اقل په هغې باندې تنقید وشي، خو تنقید برای اصلاح. نو زما په فکر باندې په دې ډرامه کې دومره څه نشته دی
چې باید دا ټارګټ کړی شي. د ډرامو عمومي محتوا که تاسو وګورئ د غریبې جنۍ په امیر هلک ماینېدل، د هغې د پلار چې د هغه سره د واده مخالفت کول، یا همداسې که وګورئ د امیرې جنۍ په غریب هلک ماینېدل، یا کورنۍ لانجې، یا په کالج کې یوې جنۍ په بلې ماینېدل، یا چې د غریب خان د دوستۍ په اړه باندې، یا به د طلاق په اړه باندې، یا به چې د خوښې د رشتې په اړه باندې، یا د ډرامو د ټي وي د ډرامو د موضوعګانې ډېرې تکراري دي. او که په دې کې بیا یو لیکوال کوشش کوي څه متفاوت ولیکي، نو دا به داسې چې همدغه متفاوت لیکلو په طرز کې چې د اکثره په هغې باندې نقد راوچتېږي. لکه دې ډرامې لیکوال معراج صاحب هم چې دی کوښښ کړی دی چې د شته ډرامو نه کومې چې عموماً په مینه باندې او په غریبۍ او په امیرۍ او په کالج او د جنو په رابطو باندې او کورنۍ مسایلو باندې څرخېږي، د دې نه علاوه که یو څه لیکي نو همداسې یو کوښښ یې کړی، یو څه یې لیکلي دي، نو ځکه هم پرې نقدونه راوچتېږي. البته نقد هم باید د اصلاح دپاره په یو داسې چوکاټ کې چې هغه د لیکوال هغه کردار ته ضرر ونه رسي، هغه کار ته ضرر ونه رسي. او خو نقد هم د هر چا مسلم حق دی، او موږ په دې هیله باندې چې د افغانستان پسې تړلې کیسې، د افغانستان سره تړلې کیسې، د افغانستان کیسې باید څوک په داسې توګه باندې خلکو ته وړاندې نه کړي چې موږ خلکو ته متشدد بې کلتور یا بې فرهنګه خلک ښکاره شو. تر بلې ویډیو پر تاسو ټول په لوی الله سپارم. د خدای په امان.